عمران خان د هند او پاکستان ترمنځ د اټومي جګړې خبرداری ورکړ. دا چې تازه یې څه ویلي جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. عمران خان د پاکستان او ټولې نړۍ لپاره د هند حکومت یو لوی ګواښ بللی او زیاته کړې ده چې که د هند دا کړنې ادامه ولري نو داسې نه چې د هند او پاکستان ترمنځ اټومي جګړه رامنځته نه شي. عمران خان خپلې دا څرګندونې د یو بهرني تلویزیون سره په تازه مرکه کې کړي دي. هغه وویل چې پاکستان تل هند ته د مثبتو مذاکراتو وړاندیز کړی خو هند دی چې تل خپله کوي. تر دې وړاندې هم پاکستان تور پورې کړی چې هند تل اور ته لمن وهي خو هند بیا د پاکستان په وړاندې ویلي چې دا د هیواد په سیمه کې یو دوه مخی او شیطان هیواد دی چې تل یې د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی او په سیمه کې تروریستي فعالیتونه ګرده په دوی پورې اړه لري. هند او پاکستان چې دوه اټومي قدرتونه دي له ډېرو کلونو را په دې خوا یې دښمني جریان لري او څو ځله دواړو هیوادونو درنې جګړې هم کړي. په دې وروستیو کې هم دا دوه هیوادونه دې ته نږدې شول چې ترمنځ یې سختې جګړې رامنځته شي خو بیا یې په منځ کې څه سړې اوبه تېرې شوې. اوس چې عمران خان هند ته دومره خطرناک ګواښ کړی نو معلومه خبره چې د هند له ځوابه به نه پاتې کیږي. که چیرې پاکستان د اټومي جګړې کولو ټکل لري نو هند هیڅ وخت د پاکستان په مقابل کې صرفه‌جویي نه ده کړې او داسې نه چې د عمران خان دا خبرې عملي بڼه پیدا نه کړي. اوس یوازې د هند عکس العمل ته متوجه کېدل پکار دي چې هغوی به د عمران خان د دې خبرو ځواب څنګه او پر څه ډول ورکړي. پاکستان که څه هم هند تل ملامتوي خو ټوله نړۍ پوهیږي چې پاکستان د نړۍ یو لوی ناسور دی او باید له منځه ولاړ شي. درنو لیدونکو تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ نظریات مو راسره کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.